څنګه چې په هره ژبه کې خپل الفابېټس دي که نه، لکه په انګلیش کې د انګلیش الفابېټس دي، موږ ټولو ته پته ده چې په انګلیش کې 26 یعنې مطلب 26 الفابېټس دي. دغه شانته کې د اردو خپل الفابېټس دي. په پښتو ژبه کې هم الفابېټس دي، خو ډېرو خلکو ته د پښتو د الفابېټس پته نشته دی. صحیح ده. د پښتو الفابېټس ته موږ په پښتو کې وایو د الف ب توري. اوس الف ب توري چې کوم دي دا څومره دي؟ نو الف ب توري په پښتو کې 44 دي. صحیح ده. 44 الف ب توري دي. زه تاسو ته یو یو ویمه. په دې کې اولنی دی الف، بیا ب، پ، ت، ټ، دې ته ویلی کېږي په پښتو کې ټ. بیا س، جیم، زیم، دې ته ویلی کېږي په پښتو کې زیم. صحیح ده. بیا چ، دې ته ویلی کېږي څ. بیا راشه ه، خ، دال، ډال، دې ته په پښتو کې ډال داسې لیکل شي. صحیح ده. بیا زال، ر، ړ، په اردو کې څنګه موږ ړ لیکو که نه، نو هغه ړ په پښتو کې داسې لیکل شي. بیا ز، ج، دې ته ویلی کېږي ج. صحیح ده. بیا راشه سین، شین، دې ته ویلی کېږي څه؟ سوات، زوات، توی، زوی. عین، غین، فی، قاف. بیا راشه کاف، ګاف، په پښتو کې ګاف داسې لیکل کېږي. لام، میم، نون، نون، دې ته نون، په پښتو کې دې ته نون ویلی کېږي. صحیح ده. وو، هې. اوس دا هې چې ده که نه، دا هې په دوه طریقو باندې لیکل شي. کله چې د لفظ په اوله کې سټارټ کېږي نو دا هې په داسې طریقه باندې لیکل شي، کله چې د یو لفظ په منځ کې راشي نو بیا داسې طریقه باندې لیکل شي. بیا د یې یو څو قسمونه دي. دې ته تاسو وګورئ، دا یې ده یې، خو دې ته معروفه یې ویلی کېږي. صحیح ده. بیا بله یې دا ده، دې ته مخصوصه یې ویلی کېږي په پښتو کې. بله یې دا ده ساده یې، دې ته سیس یې ویلی کېږي. او بله یې چې ده که نه، نو هغه د امر یې ده، هغه په داسې طریقه باندې په پښتو کې لیکل کېږي. او د هغه نه وروسته مجهوله یې دا یې ده. صحیح ده. نو دا 44 د پښتو الف ب توري دې ته ویلی کېږي. انشاءالله چې دا به ستاسو د ټولو یادي.